بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل له قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. میاشت مبارکه د روژې ده، ډېره ښکلې او معززه او یو زبرګه میاشت ده زموږ د کال د میاشتو زموږ د دین په لحاظ سره. زموږ مسلمانان ټول په دې میاشت کې کوشش کوي چې څومره ډېر نه ډېر عبادتونه کولی شي هغه وکړي او څومره ډېر نیکیانې کولی شي هغه وکړي، د یو بل سره ښه سلوک وکړي. نو دا میاشت صرف د دغې دپاره ده. په دې میاشت کې هم موږ خپله سلسله کوشش کوو چې جاري وساتو د قصو، خو چونکې میاشت چې څنګه اسلامي میاشت ده، یو زبرګه میاشت ده، پکار دا ده چې نیک عملونه ښه خویونه موږ په هره میاشت کې وکړو، په ټول کال سر وکړو، ټول عمر کې وکړو. خو دا یو داسې میاشت ده چې دا خاص خصوصي د ښو عملونو دپاره جوړه شوې ده او نو په دې کې موږ کوشش کوو چې هر تاسو ته داسې قصه ما سوچ کوو چې راوړو چې هغه د دین په لحاظ سره یا د دین د تاریخ په لحاظ سره هغه ښکلې قصه او تاسو ته تاریخ هم معلوم شي، څه سبق ته هم معلوم شي او تاسو سره لږ ډېر ټایم پې چېرته ښکلی تېر شي د خیر سره. قصه ده یا تاریخي قصه هر څه چې ورته ووایي د سلطان محمود غزنوي یو ډېر زبردست او ډېره ښکلې قصه ده، ډېره مزیداره. په دې کې د نیکه نه راواله تقریبا د شاتې نه او د جاسوسانو د سپایانو د خپل د جنګونو مکمل تاریخ ذکر کړی شوی دی. انشاءالله دغه به تاسو تفصیلا مخکې په روزانه انشاءالله کوشش کوو چې یو نه یو قص تاسو روزانه اپلوډ کوو او په هغې کې تاسو ګورئ چې یاره سلطان محمود غزنوي الله تعالی څنګه یو عظیم مرد مجاهد پیدا کړی چې هغه به د هغه غزني نه راتلو، هغه افغانستان نه به راته او په دې هندوستان او سومنات او په دغه ملکونو باندې به چې تلو، دغه بوتان او دغه هر څه به یې کڼ کپر کول او واپس به بیا تله. نو د ده په باره کې ډېرې غلطې خبرې هم مشهورې وي. چا وایي چې یاره دی غل و یا ډاکو، دی به صرف د غلاګانو او لوټ مار دپاره به راته. چا وی داسې ډېره خبره به کې هم مشهوره ده چې د سومنات چې کوم بت د مات کړی یا د تانیسر چې ورته پای کې دغه دوه ډېر غټ مشهور بوتان وو. چا وی چې یاره دغه بوتان چې دا دننه ډډ و او دا د سرو زرو نه ډک و، ده ته دا پته لګېدل وه چې یاره په دې کې سري دي. نو د بوتانو ماتولو څه شوق نه و، خو بس دی په دغه سرو پسې تللی او دغه بوتان یې مات کړل، دغه سره وغیره یې ترې راوړه. نو زیاتره په هندوستان کې یا په دغه ملکونو کې یا به کوم دغه غیر دینه کوم چې تاریخدانان دي، نو هغو د محمود غزنوي خپلو خلکو ته په داسې طریقه پړاوهي، یعنې یا د یو غل یا د یو ډاکو یا د یو لوټمار داسې. خو اصل تاریخ دغه نه دی، اصل تاریخ بل شانتې دی چې د ډېر خلکو نه پناه دی او زیاتره داسې یورپي مورخان دي، نور داسې مورخان شته چې حقیقت یې لیکلی ده، صحیح خبره لیکلې ده، نو هغو لیکلي چې نه د خبره داسې نه ده، هغو اصل حقیقت لیکلی، اصل خبرې لیکل او چې کومې صحیح خبرې دي هغه به موږ په دې کې ګورو چې سلطان محمود غزنوي چې دی هغه څنګه د دین یو خالص مرد مجاهد و. نو د هغه د پیسې سره څه مینه وه، نه د بل څه سره، صرف د هغه د الله د دین سره کار و. د هغه دا خواهش و چې یاره د الله دین دی هر طرف ته خور شي او بت شکن دته ویلی کېده، یعنې بت ختمولو یا بت ماتولو، بت دغه ختمولو والا. نو بت شکن دته ځکه ویلی کېده، د دا خواهش و چې یاره په دې زما خواوشا چې کوم دی، نو زما چې کوم ځای ته وس چې کوم لاس رسي، نو د ده دا خواهش و چې په هغه ځای کې د صرف د یو الله عبادت وکړی شي، د بت یا غیر د الله نه د بل څه شي عبادت ترې ونه کړی شي. دغه د ده غټ خواهش و. نو دې قصې له به راځو انشاءالله، قصه شروع کومه د خیره سره. د هغې نه مخکې انشاءالله روژه ده، درود شریف ووایو په منډه. ښه، نو روژه ده یو صرف درخواست چې خپل چم ګاونډ کې، خپل کلي کې، خپل غیر چاپېره په چاپېریال کې خیال ساتئ. بعضې داسې سفید پوشه خلک چې کوم غریب خلک چې، نو غریب خلک خو ټولو ته پته ده چې غریب وي، دا خو پکار ده چې چم ګاونډ یا ټول کلیوال د هغو خیال وساتي په دې ورځو کې. خو بعضې پکې داسې سفید پوشه خلک، یعنې مطلب داسې خلک چې څه وخت پې یا ښه تېر شوی یا څه ګزارۍ کېږي، خو بیا پې داسې وخت راغلی چې تنګ وخت پې راغلی، نو د شرم او د حیا نه هغه چاته څه ویلی نه شي چې یاره داسې سخته ده، تکلیف دی راباندې، د دغې د وجې څه ویلی نه شي او هلته پې سخته تکلیف یې پې. نو دغې ته سفید پوشه خلک وایي، د دغسې خلکو خیال وساتئ
او کوشش وکړي چې د چا وس کېږي نو چې دغسې خلک دنه ګډوډ نه شي، خراب نه شي، چې ته خو روژه ماتی انشاءالله ښکلی روژه ماتی وکړي، زبردست وکړي، خو چې هغه ته هم د خپل طرفه چې کوم دی نو څه نه څه د هغه سره وکړي چې هغه هم خوشحاله شي. نور روژه د ماشاءالله د برکتونو میاشت ده، هر سړي له الله دومره ورکوي چې د هر چا دسترخوان پیمانه پروت وي، خو بیا هم د خپل طرفه چې څومره د ثوابونو میاشت ده، ولې چې یو روژهدار باندې روژه ماتی کول چې کوم دی نو هغې څومره ثواب دی هغه تاسو ته پته ده. نو هغه که په یو کجوره وی هم نشي، که په یو کجوره هم شي خو ډېر ثواب دی که نه. نو کوشش تاسو کوئ چې خپل چمګاونډ کې داسې خلکو ضرور خیال وساتئ. قصې له به راځو، ډېرې خبرې مې زیاتې وکړې تاسو ته. سلطان محمود غزنوي دا چې کوم دی په 10 محرم او 357 هجري کې پیدا شوی. تاسو ته مخکې څه لږ ډېر ما ذکروم وکړي چې دا څنګه سړی و. قصه به د شاتې نه رالو، د شاتې نه بنیاد ته به یې ځکه رالو چې تاسو پوه شئ چې یاره دی اصل کې څوک و، د چا زوی و، د چا نمسی و. نو تاسو به بیا په صحیح خبره باندې پوه شئ. په 940 عیسوي کې په ایران کې یو بادشاه و، اکثر زموږ په دې پښتو په قصو کې هم ډېر مشهور دی، د هغه نوشیروان نوم و. د نوشیروان په د ایران باندې ډېر عالیشان او ډېره غټه پاچاهي الله پاک تېره کړې ده، او د ده عدل او انصاف ډېر زیات مشهور و. ډېر انصافداره بادشاه و، انصاف پسنده بادشاه و، ډېر اصول پسنده بادشاه و. ډېر ښکلی حکومت د ده تېر شوی دی. اوس هم د هغه نوشیروان باچا عدل او انصاف چې کوم دی نو په شعرونو په قصو په دې کې هغه یادېږي، خلک د هغې ذکر کوي. د دغې بادشاه حکومت چې کله ختم شو یا دی وفات شو یا د ده حکومت ختم شو، خو چې دی وفات شو، نو په دغه ملک کې چې کوم ظالمان خلک وو، کوم بې انصافه خلک وو، حکومت د هغو په لاس ورغی. حکومت چې د ظالم سړي په لاس ورشي خو هغه بیا څه چل کوي، هغه د غریب په سټ باندې بیا خپک دي، او چې کوم مالداره سړی، کوم یا داسې سړی چې د هغه خوشامندي کوي، د هغه صفت کوي، هغه سړي ته خوشحاله دغه خلک راټولوي، د ځان په شانې بدماشان ظالمانان خلک چې کوم دی نو هغه په خپل حکومت کې ځان سره په عهدو باندې لګوي. نو دغه خلک چې ځان سره په عهدو ولګوي نو په هغه ملک کې ظلم او زیاتی نور هم سیوا شي، انصاف ختم شي. ظلم سیوا شي نو انصاف ظاهره خبره چې ختمیږي به. نو دغه خبره وه چې په ایران کې وایي چې په دغه دور کې بیا انصاف ختم شو. چې کله د نوشیروان حکومت ختم شو نو انصاف هم ختم شو، داسې ظالمانان حکمرانان راغلل. د نوشیروان چې کومه کوړمه وه د هغه چې کوم اولاد و، دغه اولاد په هغو باندې ډېر ظلم زیاتی شروع شو، وهل ټکول شروع شو. نو دغه کوړمې څه چل وکړو چې څه په چل وال باندې، څه په کوششونو باندې د دغې ایران نه ووته. بلکې نور هم زیاتره د غریبانانو چې کوم غریب خلک به و د هغو په دا کوشش و چې د ایران نه وځي بل طرف ته لاړ شي. نن سبا خو د یو ملک نه چې بل ملک ته اوړې نو ویزه به هلې او ټیکټ به هلې او پلان کې او لوی غضب به کوې. په هغه وخت کې دا قصې نه وي. په هغه وخت کې فرض که د یو ځای نه چې بل ځای ته بدلوي، صرف د قافلې سره به ټچ شي او خپل سامان وغیره د ځان سره واله ځه بل ملک ته ځه. په هغه وخت کې دا ویزې میزې دا قصې پیسې نه وي. نو ډېر غریبانان او ډېر مسکین خلک او داسې خلک چې د دغه حکومت د دغه ظالمانانو د ظلم د لاسه تنګ او دغلته ورته ژوند تېرول ګران نو هغه ټول د ایران نه ووته تیتر بیتر شو، څه یو ځای څه بل ځای. نو دغسې د دغې نوشیروان اولاد چې کوم و هغه هم ووت. د ده په دې اولاد کې په دې وروستنو پیړو کې د یو کس ذکر رالو چې کوم ضروري دی، کوم موږ له پکار دی. د هغه نوم و قرار الحکم بن قرار ارسلان. دغه یو ځوان و، ښه وجیح ځوان، ښه ښکلي ښایسته وجود والا الله ورکړی و، ښه پهلوان هلک و، تکړه ځوان و. دی هم د دغه خپلو پلار او د نیکونو په شانتې دغسې په لارو کوڅو کې ژوند تېر کړی و. کله په یو کلي کې، کله په بل ځای کې، کله په بل ځای کې لږ وخت تېر کړی، کله په بل ځای کې لږ وخت تېر کړی. د دغه شانتې څنګه چې د پلار زندګي تېره شوې، ولې چې د پلار نیکونو خو تاسو چې څنګه ما ووایي چې د نوشیروان د حکومت نه بار د ایران نه راوتښتېد، راووته د څه ظلم زیاتي د لاسه، د خپل مرګ د یېرې د لاسه. نو د ده دا 2-3 پیړۍ د دیو دغسې په لارو کوڅو کې تېرې شوې، کله یو ځای کله بل ځای، هلکه خانه بدوش غوندې کې چې څه یو ځای څه بل ځای. نو دی هم دغسې د خپل پلار نیکونو په شان د د عمر هم دغسې لکه دی چې کله پیدا شوی دی او د سترګې غړولي دي نو دی کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای کله بل ځای دغه شان عمر تېرې روان دی. دی یو ورځې روان دی، یک یوازې روان دی، د ده سره نور څوک نه و.
نه نیکه نه پلار نه هېڅ څوک در سره هېڅ څوک کوړمه هم دده نه د ایک یوازې روژه د مرۍ مې لږه وچېږي تاسو خفه کېږئ نه ګورئ نو د ایک یوازې روانو یو ځنګل شانته و یو شړ شانته ځای و په هغې کې دی لاړ دا خپل آس یې وتړی یو طرف ته و د ونې د سوري لاندې پرېږدو ولې چې ډېر دا ستړی شوی دی چې د ونې د سوري لاندې پرېوته نو ده ته داسې څه جاښې ماښې د هغې نه داسې لږه خوا د ماشومانو د لوبو او د هغو د خنداګانو آواز ورته راغی نو ده ته پته ولګېده چې یار دلته څوک شته ځنګل د شړه علاقه ده نو کېدای چې څه خانه بدوش خلک وي څوک مهاجر وغیره به څوک تلونکي راتلونکي داسې اکثر هغه غریبانان غوندې خلک یې ځای په ځای جومپړی مومپړی لګولي دغه شان خلک ده سوچ وکړو چې یاره کېدای شي همدغسې خلک به یې ځکه چې دلته خواښو نور خو داسې غټه آبادي نشته څه لږ ساعت وشو چې دغه ماشومانو لوبې کولې دغه ماشومان لاړه یو طرف ته وتښتېده په خپلو لوبو خنداګانو کې په دې کې پته باندې یو ښایسته ښکلی خوږ اواز پرې ولګېده تلاوت کېږي ډېر ښکلی خوږ اواز کې تلاوت کېږي په ده باندې د اواز ډېر ښایسته ولګېد تلاوت کېږي د دې تلاوت ته غوږ ایښی دی چې په دې کې ناګهانه دا غوږونه داسې نیغ کړه ناګهانه چې غوږونو نیغ کړه بس راپاڅېد د خپل لاس یې راپرانیسته سیده د دغې اواز طرف ته راغی د کوم طرف چې د اواز را روان دی چې د دې اواز طرفه راغی نو څه ګوري چې یو څو جومپړی دي او ښځې یو طرف ته لګیا دي څه کارونه مارونه ځان له کوي یو څه بوډاګانې یو دوه بوډاګانې یو طرف ته ناست دي هغه پړي غوندې کې غړي لګیا دي پړي جوړوي تار نه یا داسې نه پړي جوړوي او د یو جوپړی مخامخ یو جنۍ ناسته ده چې الله والا ډېر حسن ورکړی ډېر ښایسته حسین و جمیله جنۍ ده هغه په دې کټ کې ناسته ده یا په هر څیز کې چې ناسته ده خو قرآن مجید دی قرآن شریف مخې ته پروت دی او تلاوت کوي نو دا الحکم چې دی دا دغه مشرانو ته ور ورسېد هغو ته یې سلام وکړو هغو چې ولیدل چې یاره داسې ناشنا یو ځوان راغلی دی هغو ته هم وعلیکم سلام وي او داسې په هغه سوالیه نظرونو یې ورته کاته چې یاره لکه مطلب څوک یې څه کې د کومې غاړې رالګي سړي داسې په عجیبه غوندې کې انداز کاته که نه نو دې الحکم ورته ډایرکټ وایي چې یاره مشرانو که تاسو خفه کېږئ نه نو دې جنۍ دا تلاوت کوو په دې تلاوت کې یو ټکی یو ځای پکې غلط وي او که تاسو خفه کېږئ نه چې زه ورته دا صحیح کړم دغه مشرانو اول یو بل ته وکاته او بیا ورته وایي چې زه صحیح کوه ته خو زموږ ته خیال نه و مونږ نه دی اورېدلی دی بیا راغی ډایرکټ په دې جنۍ پسې راغی جنۍ تلاوت کوو خو چې ولیدې چې یاره یو ناشنا ځوان چې دی هغه زما طرف ته راغی اوس ما ته ولاړ دی اوس دې ځوان ته اریان ګوري نو دا الحکم ورته وایي چې دی نو دی په دې حیرانتیا کې دا قرآن مجید داسې بند کړ نو دې هلک ورته وایي چې قرآن مجید کوله وښه دا جنۍ حیرانه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی نو دغې بوډاګانو ته یې وکاته چې بوډاګانو ته یې وکاته نو هغو ته په سترګو کې اشاره وکړه چې زه د یو څه خبره کوم ته وګوره دا مثال کې چې لکه غلطي ځینې شوې چې سټ کېږي دا دی را قرآن شریف کولاو کړه بیا ورته دې الحکم وایي چې ها وایه نو دې چې بیا شروع وکړه هغه شته ځای نه نو دغه چې کوم ټکو له به راتله نو په هغې کې بیا دا غلطه شوه نو ده ورته بیا هغه ځای وښو چې یاره ته په دې ټکو کې غلطېږي بیا ورته په خپله د سر نه شروع کړه ټکي ورته برابر کړه ټکي ورته صحیح کړه دغه ټکي چې ورته صحیح کړه دغه جنۍ ډېره زیاته خوشحاله شوه بیا ورته دې الحکم و چې ته د دې ټکو په معنی پوهې د دې په مطلب ته پوهې چې د دې څه مطلب دی نو دې جنۍ ورته وویل چې یاره زما غلطېږم په دې ځای کې بخښنه غواړم خو چې زما پلار و که څوک و که نیکه و نو هغه به زه پوه کولم په دې ما قرآن شریف کې دا کوم لږ لږ ځینې دې په مطلب به یې زه پوه کولم یا ترجمه یا مثال کې خو زه پرې لږه لږه پوهېږم خو پوره نه پوهېږم ده ورته بیا د هغه ځای معنی شروع کړه هغه معنی څه لږه ډېره ما ځان سره لیکلی یا ترجمه بخښنه غواړم د هغې ترجمه څه داسې وه چې ته د داسې څیزونو عبادت کوې چې هغه نه اورېدی شي او نه څه ویلی شي او نه ستا څه په کار راتلی شي زما سره راځه ما ته یو داسې علم یا داسې یو جنډه ما ته میلاو شوې ده کومه چې تا ته نه ده میلاو شي ته زما سره راشې نو زه به تا د سیده لاره وښیم دا خبره چې دا ابراهیم علیه السلام خپل پلار زما په خیال د هغه نوم څه دا به ستاسو دپاره نن سوال شو ښه چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم څه چې کوم چې هغه به د بوتانو کاروبار به یې کو او ابراهیم علیه السلام ته که تاسو خیال کړی هغه بوتان یې حواله کړي چې هر ته دې ته خیال کوه
او یو ځل ابراهیم علیه السلام ته ویلي چې دا بوتان خرڅوي. نو ابراهیم علیه السلام په بازار کې وایي چې راشئ داسې خدای والی چې هغه نه اورېدی شي او نه څه ویلی شي او نه څه کولی شي او الټه ما په شا راغستی داسې والی. خلکو وایي چې لکه دا دی څه وایي. نو د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم څه و دا تاسو لپاره نو یو سوال شو. روژه دا ډېر ښکلی اسلامي سوال دی. نو دا خبره چې همدا ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته کړې وه چې ته د داسې څیزونو عبادت کوې چې هغه نه څه ویلی شي نه څه کولی شي او نه څه اورېدی شي. ما ته یو داسې عالم یو جانډا میلاو شوی دی، یعنې د الله طرف هغه ته نبوت میلاو شوی چې هغه تا ته نه ده میلاو شوي او ته زما سره راشه زما سره شي چې زه تا ته سیده لاره وښیم. یعنې زه تا ته د یو الله لاره وښیم، زه تا ته د الله د وحدانیت خبره وکړم، زه تا ته یو واحد الله در وپېژنم چې الله څوک دی، څنګه ذات دی. نو دا خبره ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته کړې وه. دغه خبره په دې قرآن مجید کې په دغې آیتونو کې راغلې چې کوم ترجمه ما تاسو ته وښوه چې کوم د الحکم لګیا دی او دغه جنۍ ته یې ښایي لګیا دی. دغه جنۍ چې دا ترجمه واورېده او دغه ټکي دا معنی د هغې پړه کې پرېوته، بس دې خپل قرآن مجید بند کړ. دغې بوډاګانو چې یاره دا هلک ولیدو چې دا خو داسې هوښیار هلک دی او ماشاءالله د قرآن مجید په ترجمه پوهېږي. دی د ځان سره کېنو، دی روانېده نو دی د ځان سره کېنو چې نه ته راځه لږ صبر وکړه انتظار وکړه بیا به ځې. دی د هغو سره کېناستو، ګپ شپ لګو، تپوسونه یې ترې کول. نو ده نه یې تپوس وکړو چې یاره ته څوک یې او څنګه اخوا دېخوا. نو ده ورته خپله یخه ټوله صفا قصه وکړه چې زما پلار نیکه ماته ویلي چې موږ د نوشیروان په اولاد کې او بیا په ایران ځمکه په موږ تنګه کړه شوه او ظلم زیاتی په موږ شروع شو، نو بیا موږ راووتو او دا ترجمه یا دا سلک ډېر خبرې اترې دا علم چې کوم دی نو دا ماته ما پلار ښودلی دی. په خبرو کې دې الحکم ته دا اندازه وشو چې یاره د دې بوډاګانو داسې خواهش ته چې زه د دې سره ایسار شوي، ځکه دی به پاڅېده هغو به ورته وایي چې نه ته کښېنه زموږ سره ولې نه ایسارېږي، ستا خو هسې هم څوک نشته، هېڅ یوازې ته به چېرته ځې خو چې ګرځې زموږ سره ایسار شه. دې الحکم د دې بوډاګانو نه تپوس وکړو چې یاره تاسو څوک یې او تاسو د کم ځای وغیره خو دې خو تپوسونو نه. هغو ته وایي چې یاره مونږ خانه بدوش یو او د ترکي دغه چې کوم دغه خانه بدوش د ترکي نسل و د ترکیانو ترکي نه راغلي وو په دغه ځای کې ځای په ځای چې کوم ځای لکه څنګه چې تاسو په هغه ډرامه کې ګورئ دا هم داسې یو کچه شانې قبیله وه ته یا تاسو ویلی شئ ځکه چې یو څو جوپړی وي یو څو خیمې یا فرض که تاسو ته ویلی شئ دغه وي. نو دغه هم د ترکي نسل و او هغو ته وایي چې موږ د ترکي وو بس راغلي وو کله یو ځای کله بل ځای او دلته موږ ناست یو. بیا دا الحکم شپې ته ایسار کړه چې یاره ته شپې ته ایسار شه په بانه چې شپې ته ایسار کړو نو د الحکم دا خبره نوره هم په دې شک کې دغه شي د دې بوډاګانو څه خواهش دی. دې الحکم د دې بوډاګانو نه تپوس وکړو چې یاره ستاسو ما اصل خبره وکړئ تاسو زما نه څه غواړئ. دغه بوډاګانو ته وایي چې ګوره زوی داسې کار دی چې زموږ سره ځوانان دي کم، زموږ سره ځوانان نشته او بیا ستا په شان نیک ځوان او تکړه ځوان چې کوم دی نو دغه ته زموږ ډېر زیات خوښ شوی. بل اصل مسله داسې ده چې زموږ ځوانان کم دي، زموږ ښځې او بوډۍ زیاتې دي او جینکۍ دي را سره او بل دا کمې جینۍ ته چې تا سبق برابر کړو د دې له چې کوم الله ښکلوالی او کوم حسن ورکړلی نو دغه زموږ دپاره غټه خطره ده، غټه خطره ده زموږ دپاره د ډاکوانو او د لوټمارانو د دغه خلکو چې یاره دغه راځي او په دغه جینکو په دغه پسې ګرځي دغه تختۍ او بیا په منډیانو کې په دغه کې په خلکو خرڅوي نو دغه موږ ته غټه خطره ده. د حفاظت موږ ته یو لوی د سر دړ جوړ شوی دی او زموږ دا خواهش دی چې ته هم د دغه جنۍ سره نکاح وکړې واده ورسره وکړې. په دغه زمانه کې زیاتره رواج د خانه بدوشو دا چې د دوی چې کومې جینکۍ وې ځای په ځای نو په دې پسې به د دغه وخت چې کوم خلک و مالداره خلک سیټان میټان او دغه چې کوم مالداره خلک و د حکومتي کسان نو دغه به پسې ګرځېده داسې جینکۍ به یې کتې او هغه به یې اغوستې زیاتره او د بالخانو مالخانو والا چې کوم رقص او ګډاګانې به یې کولې پخوا دا رواجونه ډېر عام وو نو دیو به د خانه بدوشو دا جینکۍ مینکۍ به یې په پیسو اغوستې مثال کې داسې لکه څنګه چې سړی ګډې بیزې او څاروي لري. نو د الحکم هم د دې بوډا نه تپوس وکړو چې یاره مشره خفه کېږه مه خو آیا زما نه علاوه دې ځای ته څوک نه دی راغلی
زما کې مثال کې موږ چې پښتانه چې خبره کوي چې په ما کې څه جنډه لګېدله زما نه علاوه خو به دلته لوی خلک راغلی مالداره خلک به راغلی ډېر خلک به راغلی تاسو ته به یې د پیسو خبره کړي چې منه پیسې والا زما سره خو څه شتی هم نه زه خو یو شړبړ سړی یم داسې تش تور روان یم هغه ورته ویلي چې اوس راغلي دي ډېر خلک راغلي دي په دې جنۍ پسې ډېر خلک د دې جنۍ د حسن خبر دی خو دا جنۍ وایي چې زه داسې زه په ځان به په چا نه خرڅوم دا بوډا ته وایي چې دا زما ورېره ده زما ورور مړ دی او دا جنۍ وایي چې زه داسې نه کوم زه به حلال نکاح کوم په حلال نکاح به زه واده کوم او که غریب او که مالدار او زه به یو حلال الواد چې کوم دی نو هغه مال الله راکوي او وایي چې دا جنۍ ډېر عجیبه خبرې کوي وایي چې داسې خبرې کوي چې ماله به داسې الواد خدای راکوي چې هغه به خلکو ته سیده لاره ښیي او څه ډېرې ناشنا خبرې کوي وایي دا وایي چې یاره ما ته په دې ځنګل کې ما یو سپین ږیری بوډا مې لیدلی چې مخ یې د نور اډاکو پړخېده او هغه ما ته وایي چې یاره یا ستا په الواد کې او یا ستا د الواد په الواد کې به داسې یو ځوان را پیدا کېږي یو داسې یو هلک به را پیدا کېږي چې هغه به د الله دین چې کوم دی نو خوری او هغه به یو ډېر یو تکړه او نر بهادر ځوان به نو یو بهادر مرد مجاهد به او خلکو ته به سیده لار ښیي او د الله دین به خوری وایي چې ما داسې خبره اورېدله نو ده ته وایي چې یاره یو ځل یې داسې چلو شو چې د دې خبرو نه موږ تنګ شو موږ وایي چې موږ څو پورې دا جنۍ ساتو نو موږ داسې کار وکړو چې یو سوداګر راغی د سوداګر سره د دې موږ په سرو باندې خبره وکړه هغه وخت کې د سرو اشرفۍ یا دینارونو وغیره دغه به چلېده نو د دې موږ په دینارونو یا په سونې باندې خبره وکړه نو د سوداګرو هغه کسانو په هغه ټایم کې سونه نه وه راوړي نو هغه وایي چې موږ زو سونه راوړو او بس تاسو د دې جنۍ دغه کوئ چې دا ته نه چرتا خو دی خو نه شي وایي موږ څه چلو کړو چې موږ په دغې د دې چې کومه دا خیمه وه یا دا چوپړۍ وه په دې باندې یو دوه کسان سپایان ودرول چې دا چرته ونه تښتي ولې چې دې جنۍ ویلو چې که چېرې تاسو زما سره زبردستي وکړه زه په چا خرڅولم نو لکه زه به بیا تښتم نو په دغه چوپړۍ باندې دغه دوه کسه ودرول دوی چې څنګه چې شپه شوه او دغه دوه سپیان په دې چوپړۍ باندې وړله وي ناګهانه وي په اسمان کې وي باران ناګه د اسمان پړقېږي یو ژړق جوړ دی یو کړس جوړ وي دا بجلیانې پړقېږي او د اسمان پړقېږي تیزه سیلۍ وې راله او وي دا باران داسې ورېږي چې دا ملک موږ ته داسې دریاب شو زموږ دا خیمې پکې چې کم دی نو دې ته د اوبه راوچوتې شوې او تیزه سیلۍ چلېږي زموږ دا خیمې په بله واړولې ده کړس کړوس جوړ سم حال جوړ سم قیامت وي موږ وی چې بس دا خو په موږ قیامت دی او موږ به سهار ته پته نه کړي زموږ خو ژوندي پاتې کېدل مشکله خبره ده هر یو کس وي په یاره کې هر یو کس په یاره کې هر سړی په ځان او صرف دا جنۍ وي دا د مسلمان لور چې وي دا نه یارېده د دې ښه مطمئن و ښه په سور کوه وي دوی په چاغه کې په غوسه کې وي چې شابه یو دوه درې کسه اذان ورکوي او باقي چې کوم کسان یو که ښځې یو که نر یو که ماشومان هغه په سجده پرېوځي الله ته چې الله تعالی زموږ نه دا سخته دا تکلیف او دا دغه چې دا زموږ نه لرې کړي دا عذاب زموږ نه لرې کړي وی بس موږ ته خو بله لار نه وه معلوم خو بس موږ ډایرکټ به درې کسانې چې کوم چا یو طرف ته چا بل طرف ته چا بل طرف ته موږ اذانونه شروع کړو او باقي چې کوم په خاټو کې و چې چاته څه ځای میلاوېده چې الله ته په سجده پرېوت چې الله ته زموږ نه څه غلطي شوي موږ ته معاف کړي او په موږ رحم وکړي او دا تکلیف زموږ نه لرې کړي الله به خیر که هغه شپه زموږ دغسې په خیر خیریت تېره شوه وي موږ په اړه کې شک واغستو چې یاره دا چې څه دي یا به دې جنۍ خیري کړي یا به هسې الله رحم په جوش کې راغلی او په دې جنۍ به غیرت کړی چې یاره دا موږ خرڅو او الله تعالی به په موږ دا سخته تکلیف راوستی چې یاره تاسو دا زیاتی کوئ نو په اړه کې څه شک پرته نو د هغې نه بعد موږ دې جنۍ ته داسې څه ویلی نه شو په چا یې خرڅول یا دغه کوشش کولی نه شو او داسې څه ځوان یا داسې څوک هلک یا راغلی نه و چې یا د دې خوښ شوی یا د دې اړه ته پرېوتی یا زموږ خوښ شوی چې دا ورته په نکاح کړو نو ته یو ځوان یو کس یو ځوان چې زموږ خوښ شوی او زموږ دا خواهش دی چې یاره ته د دې جنۍ سره نکاح وکړي دا جنۍ ته وایم چې د دې جنۍ دا زما ورځ د دې ککرۍ نه کوزه شي او بس ستا به ښځه بیا به ته به حفاظت هم کوې او ته به یې ساتې بیا دا الحکم ډېر زیات حیران شو د دوی په دې خبرو او حق حیران شو چې یاره دا څنګه کېدی شي دا ډېرې عجیبه خبرې دي د دغې جنۍ په دې خبرو هم حیران شو چې دا څنګه دا عجیبه خبرې کوي دا الحکم دغې بوډاګان ته چې یاره باباګانو داسې کار ده چې ښه نو چې بیا چې کوم دغه سوداګرو کوم دغه کسانو نو په سباله دوی بیا په موږ پسې راله هم چې کوم سره و کوم رقم باندې چې موږ خبره کړې وه هغه یې هم راوړ وایي بیا ورته موږ وي چې یاره
دغه پیسې دې واپس واله او زه مونږ د دې جینۍ خرڅولو یا د دې سودا کولو ته نه یو جوړ. نو الحکم ورته ووایي چې یاره مشرانو زما سره خو نه سره شته، نه را سره څه پیسې شته، د خدای او غریب یم او تاسو ما خپله ټوله قصه وکړه چې زه تش تور ګرځم کله یو ځای او کله بل ځای، نه را سره روپۍ شته، نه را سره څه درک لګي، نو زما سره خو څه شته هم نه چې تاسو له درکړم، نو زه څنګه تاسو هسې خپله جینۍ ماته حواله کوئ. نو هغه ورته ووایي چې هلکه داسې خبره ده چې پاکې خبرې به کوو. تا ته موږ ښه وایو چې زموږ په قبیله کې یا زموږ چې دا کم ځای دی په دې کې ځوانان کم دي، هلکان پکې کم دي او موږ ته هر ټایم د ډاکوانو او د دغې شیانو خطری، نو بس ته به دغې جینۍ سره نکاح وکړې او به زموږ سره به په دې ځای پاتې شي، زموږ په دې قبیلې کې به د یو کس زیاتی شي، یو ځوان به پکې زیات شي یا مثال کې یو سپایي به پکې زیات شي او ته ښه ځوان یې تکړه یې نر هلک او تا ته چې کوم دی تا ته به ښځه میلاو شي، کور به دې آباد شي. بس دغه به زموږ مثال کې یو سودا وي. دې الحکم سوچ وکړو، ده مو ویل چې یاره زما خو ټول عمر ګرځمه کله یو ځای کله بل ځای، راشه د دې خانمدوشو سره میلاو شوه، دغه هم یو زندګي به دې په ځای شي، اخر خو به یو نه یو ځای چاته واده به دې کړي او دلته به واده وکړي. د الحکم د دغې ښځې سره واده وشو. دې الحکم دې خپلې ښځې ته بیا وایي چې یاره تا ته ښه پته چې ستا د واده لپاره ستا د ژوند د ملګرتیا لپاره ما خپله ازادي قربان کړې، یعنې چېرې زه به اوس د دې ځای نه چېرته تللی نه شم، زه به هم ستاسو د دې قبیلې والا سره یم. نو هغې ورته وایي چې او بلکل ما ته پته ده او نو بیا ورته دې الحکم وایي چې یاره که فرض که چېرې داسې وخت راشي چې زه د دې ځای نه ځمه نو آیا ته به زما سره ځې؟ نو هغې ورته وایي چې تا ته اوس یقین رانغی چې ته ما د دین او اسلام په یو حلال نکاح باندې ته ما قبول کړی، زما اوس مرګ او ژوند ستا سره دي، که ته فرض که دلته اوسېږې زه به ستا سره، که ته چېرته ځې زه به ستا سره یم، که په تا سخت دی هغه به په ما سخت دی، که په تا خوشحالي هغه به په ما خوشحالي. الحکم ورته وایي چې ښه ټیک ده. بیا یې تپوس وکړو چې یار دا ته څنګه دوی دا خبرې کوي چې یار دې داسې یو بوډا بزرګ لیدلی و چې د هغې سپینه ږیره وه نوراني مخ یې و، هغې ته داسې خبره کول چې ستا په اولاد کې ستا د اولاد په اولاد کې به داسې یو کس پیدا کېږي، هغه به داسې نوم به پیدا کوي. نو دا جینۍ مسکی شوه، دوی وایي چې دا که داسې شي نه نو دا زما ډېر یو غټ خواهش دی، زما ډېر یو غټ خواهش دی چې ما له الله داسې اولاد راکړي چې هغه خلکو ته سیده لار وښیي او د هغه یو غټ نوم وکړي او د دین او د اسلام دپاره ډېر یو مشهور نوم وکړي او خلک یې بیا یاد ساتي. نو دې الحکم ورته وایي چې ګوره داسې کار وکړه. دا الحکم ډېر هوښیار سړی و، ډېر هوښیار ځوان و. دې الحکم ورته وایي چې ګوره داسې کار دی چې د غریب زوی چې دی نو هغه دا کارونه نه شي کولی. غریب چې کوم دی هغه صرف خپله خېټه ساتي، هغه د نوم جوړولو او په دنیا کې د مقام جوړولو دا ته چې کوم سوچونه کوې هغه دې ته نه یې جوړ. ته ځان ته سوچ وکړه ته څه یې او زه څه یم او موږ به څه کوو، نن یو ځای سبا بل ځای بل ورځ بل ځای، نو په دې کې به زما او ستا اولاد وشي نو هغه خو به هم دغه شی، هغه به هم دغه نن یو ځای سبا بل ځای بل ورځ به بل ځای، هغه به څنګه نوم پیدا کوي. دا سوچونه مه کوه، په دې سوچونو ځان له مازغه مه خرابوه او قلاره کښېنه. او دې جینۍ ته وایي چې نه تا چې ما ته کوم آیات ویلی د قرآن مجید هغه آیات زما په اړه کې پیوست شوی دی، هغه آیات زما په اړه کې بیا دوباره کېږي او زما په اړه کې یو غټ خواهش دی چې څنګه ابراهیم علیه السلام خپل پلار مخې ته ودرېدلی ولې چې پلار یې په غلطه و او د الله دین او د الله د وحدانیت لپاره هغه ولاړ و. نو داسې زما خواهش دی چې ما له به الله داسې یو ځوان راکوي چې که فرض که د هغه پلار هم په غلطه وي نو هغه به هغه ته هم ودرېږي، هغه به ټولو غلطو خلکو ته او بېدینه او ګمراه خلکو ته مخې ته ودرېږي او هغه به سمې لارې ته راړي. دغه د دې جینۍ په اړه کې یو ډېر غټ خواهش و او دغه د دې الحکم واده ورسره وشو. وخت تېرېده، د دې کال یو نیم کال یا 2 کاله چې وشو، دوی له الله یو اولاد ورکړو، یو هلک یې وله ورکړو، ډېر ښایسته ماشوم یې وله ورکړو. دغه ته دا ښځه ډېره زیاته خوشحاله وه، دا جینۍ ورته ډېره زیاته خوشحاله وه. دغې ماشوم له سبکتګین نوم کېښود. سبکتګین نوم یې وله کېښود چې کله دا ماشوم د 5-6 میاشتو شو نو دغه ورته ویې د الحکم ورته ویې چې ګوره چې د کله نه راغلی یم دلته ناست یم په دې ځای یم
او ته چې څنګه خبره کوې ته چې زما زوی به نوم جوړ کړي او پلان کې اخوا دېخوا. نو په دې ځنګل که په دې شړه کې چې مونږ ناست یو خو نه دی تعلیم حاصلولی شي، نه دی بل څه کولی شي، خو زموږ په شان یو شی به ترې جوړېږي. نو مونږ که په دې ځای ناست خو هېڅ نه کېږي. چې دا جینۍ ورته وایي چې زه خو ستا سره هر ځای ته تلو ته تیار یم، چې څنګه خبره کوې زه تیار یم. دی ورته وایي چې یاره بیا خو به د دې ځای نه واته غواړي، ځو به چېرته په ښار کې به آبادېږو، ځانله به څه ځای ګورو، زه به چېرته څه نوکري څه د چا کار روزګار کومه او ته به د دې ماشوم پرورش کوې. دی ورته وایي چې صحیح دی. نو وایي چې یاره اوس څه طریقه وکړو. دا جینۍ ورته وایي چې یاره داسې ډایرکټ خو ځکه نه شو وتی چې داسې ډایرکټ که په موږ څوک خبر شو نو موږ بیا نه پرېږدي. خو داسې کار به وکړو چې په بهانه به اوس کال یو نیم کال یا 2 کاله اوس شوي دي، نو اعتبار جوړ شوی ورته که نه چې یاره دا اوس چېرته نه ځي، بس ښه ځای ته دلته ناست دی، زموږ سره دی، زموږ زوم دی، زموږ کس دی. نو دی ورته وایي چې یاره داسې کار به وکړو چې سهار به وځو غلي شانتې او ورته به وایو چې مونږ ځو لرګي راټولو، لرګي راوړو، لرګي ختم شوي دي او بس بیا به غلي وځو په مخه به ځو. ده ورته وایي چې صحیح ده. چې کله سهار شو الحکم دا خپله ښځه د ځان سره کړه، دا ماشوم د 4-5 میاشتو یا 6 میاشتو په دغه وخت کې دا سبکتګین دی دغه د ښځې په غېږه کې واغسته او دوی روان شو. چې روان شو چې عامه شهر به تپوس کړی چې بچو څه کوئ؟ نو دوی ورته ویلي چې یاره بابا ځو ته لږ لرګي راټولو، لرګي ختم شي. هغه دوی ځان خیال ساتئ لاړ شي، ځکه چې د دوی د دې الحکم اعتبار دغلته جوړ شوی. دوی روان خپې سپکې کړې ووته لاړو. په دې کې ماسپښین شو چې دوی ورانله نو د قبیلې دا مشران پوه شو چې یاره دا کسان خو دا اوس رانله، خو پړه کې دا یره زیاته وه چې هسې نه څه ډاکوان ماکوان پرې راغلي، څه لوټماران پرې راغلي، څوک پرې راغلي نه او دغه ورته پته وه چې یاره د دغې هلک دا جنۍ دا کومه ښځه چې دغه ښایسته ده او الله له حسن ورکړ او دغه په دغه زمانه کې یو ډېره غټه خطره وه. نو یې چې یاره څه نه څه ډاکوان ماکوان پرې راغلي، سړی یې وژلی او ښځه یې ترې بولي، ماشوم یې وله وژلی، ماشوم ترې بونځي، ماشومان به هم خرڅېده. دغه یې پړه کې یره وه، داسې لږه لږه یره یې پړه کې دا هم وه چې راسې نه شی نه تښتېدلي تللی نه نو دغه سوچ یې کوو څه لږ انتظار یې نور کړو خو رانه نو بیا شک یې پوخ شو. شک یې چې پوخ شو نو یو 2 تنه سپایان یې اس ته وروخېجول او ګوډسواران یې وځغلولو چې ځئ په ځای تلاش کوئ. هغه ګوډسواران روان چې په یو ځای کې څه کسان یې ولید، د هغو نه یې تپوس وکړو چې یاره داسې یو ځوان او یو ښځه یا جینۍ ورسره وه. نو هغوی وایي چې داسې یو ځوان و او داسې یو ډېره ښایسته جینۍ ورسره وه، ښځه ورسره وه، د هغې په غېږې کې یو ماشوم هم و، وړوکی ماشوم ورسره و او داسې لاره یې ورته ښووله چې داسې تللي. دوی چې دغه لار معلوم کړی دی نو سیده په دغه لار ورغلي دي. دغه الحکم او دغه ښځه ورسره دوی روان دوی ته مخې ته یو دریاب شانتې یا یو دریاب خو نه، دریاب خو ډېر زیات غټ خو یو سیند شانتې ورته راغلی. سیند چې ورته راغلی دی نو شاته څه ګوري چې دوی څنګه دې سیند ته نږدې شوي دي چې شاته ورته دغه ګوډسواران راورسېده. دغه چې ورته راورسېدل نو دوی پرې د لرې نه چغې کړې، تورې د میانونو نه راوښتې چې ودرېږئ که نه بس تاسو خیر نشته. دې الحکم دې خپلې ښځې ته وکړه، دې ته ویل چې اوس به څه کوو؟ دوی خو په ما راورسېده موږ دلته راغله او دوی الحکم سره په دغه ټایم کې نه توره وه او نه ورسره نیزه وه، هېڅ شی ورسره هم نه و. په دغې بیا ډېر افسوس یې کړی، ډېر لاسونه مې وروړل چې یاره په دې ټایم کې زما سر سوی چې ما د دې 2 سړو سره مقابله کړې وې. نو په دې کې ناګهانه ورته دې ښځې وي چې شابه دا ماشوم ماله زما سره دې سیند ته ټوپ کوه. الحکم ورته وایي ښځې ستا مازغه روغ دي که ته لیونی شو که څه چل دی؟ هغه ورته وایي بس ته څه کوې، خو زما په خپل الله یقین دی او مونږ به الله د دې سختۍ نه وباسي، څنګه چې د نورو سختو نه مونږ او د دې سختۍ نه د دې ازمایش نه به مونږ الله وباسو. شابه ته دا ماشوم واله زما سره دا ماشوم ونیسو چې دې سیند ته ټوپ کوو. د الحکم سره بله لاره نه وه، که سیکڼ نورې ساره دی خو دغه سپایانو ته رارسېده د هغو سره تورې وې، یا به یې دی قیدي کوو یا به یې دله به یې سزا ورکوله او وجو به یې، د ده سره بله لار نه وه. خو بس ده نه یو کړه نه بله کړه، ډایرکټ دغه خپل زوی دغه سبکتګین یې واغسته، دی په دې اوږه داسې کېنو او د دې ښځې سره یې سیند ته ټوپ سیند ته چې ټوپ کړه، څه لاس او خپې وایي او څه چل ول کوي او څه اخوا دېخوا کوي. دې الحکم دا خپل زوی سبکتګین په یو لاس نیولی دی په دې اوږه باندې او په یو لاس او خپې لګیا ده ګډې وډې وهي او ځان د ډوبېدو نه بچ کوي. بل طرف ته دا ښځه هم دا لاس او خپې لتې وهي کوششونه کوي
په دې چل ول په دې کې دیو د اوبو ور په مخې کړي نو هغه طرف ته ورنږدې کړه. هغه طرف ته چې ورنږدې کړو نو د دیو چې کله خپې ولګېدې کله جوره کمه شوه نو بس دیو چې کله خپې ولیدې نو دیو په قلاره داسې او وچوبې ته پورې واته او را دې خوا سپایان چې کوم دی نو دغسې حیران پاتې شو چې یاره دا خو د لاسه وسوغته بل هغو د هغه سیند او د هغه تیز اوبو نه یېرېده هغې ته نشو ورټوپ کولی نو هغو ورته مایوسه واپس لاړه. الحکم سره د خپلې ښځې او سره د سبکتګي نه دغې ښار ته راغی. په دغې ښار کې به دې خلکو دیو ته ډېر په عجیبه نظر کاته او په عجیبه نظر به یې ولې کاته چې د دغه جنۍ حسن چې کوم دی هغه ټولو ته دغه شان ښکارولي چې هغې سره سم لباس نه و. ویښته چې کوم دی نو هغه د دې د اوبو د لاسه خواره واره شي په اوږو باندې پراته وو ماشوم ورسره په غېږه کې او دیو دواړه روان وو دواړه لامده خوشته. دې خلکو به ته داسې حیران کاته عجیبه به یې کاته چې دا څوک دی یار. په یو ځای کې یو سیټ و یو مالدار سړی و هغه په ځای کې دې الحکم ته ډېر په منډه نوکري میله شوه ډېر په اسانه. هغه ته یې وی چې بس ته زما چې کوم استبل دی کوم ځای کې اسونه دي د هغو به ته خیال ساتې او صفایي مه په اخوا دېخوا بس دلته به ته یې او د هغې استبل خوا ته یې دیو له یو کچ شان د جونګړ هم ورکړی چې یاره بس په دې کې تاسو اوسېږئ. دغه سړی به دغه استبل ته ته الحکم به استبل ته ته او دا ښځه چې کوم دی نو په دغه جونګړه کې به یې دغه خپل ماشوم د خیال به یې ساته دغلته به وه. دې به څه کار نه کو خو یو ورځ دوه یا څو ورځې چې وشوې نو دا بیا بېروزګاره پرې نه ښوده. دې ته یې ویل چې یاره ته بنګله ده یا محل دی د دغه سیټ چې دی ته دې ته راځه ته کار کوه. مجبوره وه دا هم د دې سره بله لار نه وه ځکه چې په پردۍ کوټه کې یو سړی ناست وي نو خبره به د هغه مني. دا لاړه هلته دا چې کله هلته لاړه نو د دغه سیټ یو بوډۍ نوکر او بوډۍ هغه بوډۍ ولګېده او دې له چې کوم د هغه وخت د شهزادګیانو کوم لباس و هغه لباس یې ورله راواغسته قیمتي ښکلی ښایسته لباس و او په هغه لباس کې څه چل و چې هغه لباس چې کوم د هغه لستوڼي د دې مټو پورې نور هم چې کوم دی نو ځای په ځای پکې کمی و چې کوم د دې جنۍ په مزاج برابر نه و د دې طبیعت مزاج خو داسې نه و. نو بوډۍ هغه لباس دې له ورکړه دې ته ویل چې شابه دا واغونده. دې نه اغوستو نو هغې پې دا غاړې پې سختي وکړه او ډېر دغه یې پې وکړو چې اوس که مې سیټ صاحب ته ووینو دا چل به وکړي دا چل به وکړي. د دې دا خیال شو چې دا هسې کور دی او پرده ده هسې څوک نشته دلته او زه به دا د دوی پسې رواج دی د کور د کوړمې ده به ته دا لباس به زه واغوندم دلته چې څه کار مار وکړي بیا به واپس خپل لباس واغوندم او خپل ځای ته به ځم. دغه لباس یې ورته په زوره ور واچو او بیا یې کېنوله په هغه کمره کې ځان سره بناو سینګار یې وله وکړو ویښته مېښته یې وله ښکلي برابر کړه او سنبال یې کړه. نو د دې له خوا الله ډېر یو ښایسته حسن ورکړی او ډېر عجیبه حسن یې ورکړی او څه چې داسې قیمتي لباس هر څه ورته ور واچولی شو بناو سینګار یې وشو نو ښاپېرۍ یې سمه جوړه شو. دې جنۍ چې ځان په داسې حال کې ولیدو او داسې حسن او داسې بناو سینګار یې خپل ولید نو په زړه کې شک راغی چې یاره دا خبره خو د کار کولو یا د داسې کولو څه نه ده دا خو څه بل څه خبره بل طرف ته خبره روانه ده. په دې کې د بوډۍ دا جنۍ د لاسه ونیو دا ځان سره یې په دې محل کې په مخ کې کړه روان یې کړه چې کوم ځای کې د سیټ خپله غټه کمره وه بس هغه کمرې ته یې وردننه کړه او ور یې پسې بند کړه. دا جنۍ چې وردننه شوه نو څه ګورو چې سیټ اوس په خپل کمره کې ناست دی او یو بوډا سیټ دی او د پوخ عمر سړی دی. دې ته یې چې وکاته نو په سترګو کې شیطاني چمک راغی او خندا نه شین شو او دې ته یې ویل چې بس راځه ته دلته کښېنه ته څه کوې دا غریب سړي ښځه دې د ځانه جوړه کړې ده زما سره ما خوا له راځه دلته راځه تا له ښاپېرو د شهزادګانو په شان ساتم او دومره سره به دله درکړم او دومره مال دولت به دله درکړم. دې ښځې ته چې پته ولګېده چې یار دا خو خبره بل طرف ته روانه ده نو دې وی چې نه زما صرف د یو سړي سره نکاح کړله هغه زما خاوند دی او په ما باندې صرف د هغه سړي حق دی او که ته ماله چې ستا سره څه دا ټول راکړې زه تا ته ځان نه پرېږدم. دا سیټ څه حیران غوندې کې شو دی راغی خواله وله راغی داسې په دیوګۍ ورته لاس کېښود چې ته زما خبره خو واوره که ته د ځانه څه لیونۍ جوړه کړې ده هغه یو عام یو غریب سړی دی ته زما سره دغه شه زما خبره واوره ګوره که زما خبره نه اوري نو ګوره د دغه خاوند نه به دې هم خلاصه کړم او د دې ماشوم نه به دې هم خلاصه کړم
ته زما د زور او زما د طاقت نه نه خبر په دې ښار کې. دې جینۍ چې نه یې وکړو نه بل دا سړی د ځان اخوا ګزار کو، د دغه ځای نه راپاڅېده، دروازه یې کولاو کړه، وتښتېده. چې وتښتېده دا سړی چې کوم دی نو ټوله قار ورغی او ډېر په غوسه کې چې کوم دی نو دی چغې وهي لګیا دی. نوکران یې ټول راغله، دغه بوډۍ نوکره یې هم راغله، یو دوه نورې د ده وینځې یا دغه وخت چې د کوم دغه کنیز چې ورته وایي په اردو کې دغه وینځې چې هغه هم تقریبا د پوخ عمر کېدو والی وي، هغو هم رامنډې کړي، راغلې تماشه کوي چې څه چل شو، سیټ داسې غوسه که داسې په قهر غضب کې ده. هغو چې راغله نو سیټ اوس د ډېرې غوسې نه د خولې نه دا لاړې دانګې او دا برلارې جوړ دی. هغه بوډۍ ته وایي، هغه ښځې ته وایي چې لکه زما نن غټه بېعزتي شوې ده، زما نن غټه بېعزتي شوې ده. دا یو چنګڼی او غریبه جنۍ غریبه ښځه ده، یو نوکره ښځه ده، هغې زما غټه بېعزتي کړله. دا که چېرته یو شهزادګۍ وی، چېرته د باچا لور وی، چېرته بل څوک وي، هغې ما ته داسې انکار کړی وی، خو هېڅ خبره نه وه. داسې یو غریبه ښځه، یو غریبه جنۍ ما ته داسې انکار، او لکه زه دا ژوندی نه پرېږدم. او تاسو به نن داسې کار وکئ نن شپه. خپلو دوو نوکرانو ته وایي چې تاسو به نن شپه داسې کار وکئ چې تاسو به لاړ شئ چې دا خاوند یې مني لاول به دا خاوند مړ کئ، بیا به دا زوی واخلئ، او دا ښځه چې کوم دی نو دا به لاس تړلې ماله راولئ چې زه د دې سره خپل عمل وکړم. دا ټول سم ویردولي چې دا سیټ خو ظالم و، د ده بله سره بل اډولار کېده نه. حیران شو چې یاره اوس خو بس وشو. او بل دغه دوه نوکران یې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره د سیټ ورته وي چې تاسو دا کار وکئ، سبا سهار له به تاسو ته ډېر غټ انعام میلاو شي. نو دغه چې دیو دغه جنۍ چې کله د الحکم دا ښځه کله خپل واپس خپل جونګړې ته راله، هغه لباس یې واپس هغې ته په هغه محل کې وریشتې او خپلې جامې هغه ریبۍ چې کومې هغه د دې کمې جامې وې هغې واغوستې، خپل دغه ته راله. کله چې د الحکم راغی نو دې اوس پړه کې دا کرل ریبل کول چې یاره زه د قصه وکړم ونه کړم، څنګه ورته وکړم څنګه ونه کړم. د ماښام نږدې ټایم کېدول چې په دې کې ناګهانه د دې جوپړۍ ته یو ښځه راننوته، یو ښځه راننوته، یو ښځه جنۍ ده. دا ښځه هماغه د سیټ وینځه وه چې په کم ټایم کې سیټ ډېر په غوسه کې و، هغه ډېر په منډه کې دوه کسه هلته راله کاته چې یاره سیټ ولې په غوسه کې دی، په هغې کې یوه وینځه وه. دغه وینځه چې راله نو دغې جنۍ ته وي چې داسې کار وکړه چې فوراً چې څنګه نری تیاره لګي او دا خپل خاوند د ځان سره که او دغه ماشوم دی د ځان سره که د دې ښار نه وځه چې څومره دې ځان لرې تللی شي تله. او ته وایي ولې؟ چې وایي چې بس سیټ دغه شان خبره کړله او نن شپه دله دا خاوند وجني، دا ماشوم دنه هلي او تا لاس تړلې بوځي، او زما د سر دغه ښېګړه او زه په تا ډېره زیاته خفه کېږم، او خفه کېږم د باندې ځکه چې دا وخت په موږ تېر شوی دی، ستا په شان زموږ محرمانو چې زموږ یو خپل خاوند دي او خپله داسې کورمۍ خپل الوا دي، او په موږ باندې صرف زموږ د هغه انسان حق چې د چا سره موږ نکاح کړي، خو موږ چې کوم دی نو په موږ باندې خو سیټانو او وزیرانو او د دې هر قسمه خلکو هر چا را باندې خپل حق ساتلی دی. نو زما اړه سوی دی، هغه جنۍ ورته وایي چې زما اړه سوی دی، او زما د سر دغه ښېګړه ده چې زه تا ته ما په وخت خبر کړې، او چې تیاره څنګه نری لږ یو تر دې ځای نه وتې، بس زه دنه لاړم، زه تا سره نور نه شي مثالې داسې نه څوک شک وکړي. دا جنۍ چې ډارېک وځو د الحکم چې د خپلې ښځې ته وګورو تپوس وکړي چې یاره څه چلو. دا ښځه ورته بیا قیصه وکړي چې یاره دغه شان چلو زه یې غوښتم، ما ته وایي چې ته راشې ته باسې نه کښېنې ته به کار کې، او چې زه لاړم نو د کار په ځای ما ته داسې لباس او بنا او سینګار او بیا ورته ټوله قیصه وکړه، دې خاوند ته وایي چې شابه اوس پاسه چې ځو، او زه دې هلته نه یم جوړو، زه ستا نقصان ته هم نه یم جوړو، زه ځم، زه خو بل نیت دی ښار ته راغلم، زه به د خپل اولاد تربیت وکړم او وغیره خو ټولې قیسې او دلته دا حکم وي چې نه دا کېدی شي دا خو د ښځې د نوکرې څه دروغ ویلي دا څه بل څه خبره ماته ښکاري، او زه ځم او د دغه سیټ سره خبره کوم، او دا ښځه پورې نښتې چې نه ته به داسې نه کوې او ته زما خبره ومنو چې د دې ځای نه وځو. دیو په دغه یو بل سره په جګړه دي، په مشوره دي، خاوند وایي دا کوم او ښځه وایي چې نه ځو. او دغه دوه کم نوکران چې وو د دغه سیټه هغه په دې محل کې بل طرف ته یو ځای دی، په هغې کې لګیا دي، دا شراب څکي او دا په نشه کې دي، ښه مست دي، بهتر څه خوشحاله دي. خوشحاله په څه دي چې یاره وروسته به یې ګا شپې به مونږ دغه کارنامه وکړو، سیټ صاحب به سهار مونږ له ډېر اشرفه او ډېر غټ انعام به راکړي، دا خو غټ چانس دی، ډېرې مزې به یې زمونږ او تورې ورته خواته پرتې دي.
کله چې نیمه شپه شوه ښه جوره شپه شوه دوی خپلې تورې راواغستې او په نشه کې دي او په مستۍ کې دي او راله او ډایرکټ د دغه جونګړې د چوپړۍ چې کومه دروازه وه هغې لیله ته ورکړه او دننه ورننه چې څنګه ورننوته نو دوی دغه جوپړۍ ولټوله ګیر چاپېره په هغه ځای کې څوک ونه مونده نو بیا یې دا خیال شو چې یاره مونږ غلطې جوپړۍ ته راننوتې دا بله جوپړۍ پسې ور وکته خوا ته چې بله وه په هغې کې هم څوک نه و هغو ته بیا پته ولګېده چې هلکه ښځه خاوند خو چېرته وتې دي نو الحکم خپله ښځه د ځان سره اغستې وه او د هغه ځای نه وتی و او لرې تللی روان شوی دوی چې کله په دغه جوپړۍ ورته نو هغه ښځې خاوند د خپل بچي د ماشوم د سبکتګین سره لویه لار وهل وه تلي نو دوی بیا دغه شانتې شپږ میاشتې یو ځای شپږ میاشتې بل ځای پنځه میاشتې یو ځای پنځه میاشتې بل ځای او غټه مسله هم د دغې جینۍ حسن او ښایست و چې د هغې نه به څوک خبر شو بس هغه ځای کې به لانجې کونجې جوړې شو د الحکم به مجبوراً د خپل ښځې او د خپل ماشوم د حفاظت لپاره به یې دغه خپله ښځه واغسته بل ښار ته به روان شو کېده چې اخر دوی داسې یو قصبې ته لاړ قصبه کې دوی آباد شو او دا ماشوم دا سبکتګین چې دی دا د څلورو پنځو کالو دغه بیا د جومات د امام سره کېنو دغه جومات د امام نه به هغه تعلیم حاصلو هغه جومات هغه عالم به هغه ته تعلیم ورکو خو دې ماشوم چې به د هغه نه کوم تپوسونه کول د هغه نه چې به یې کومې خبرې کول نو دا امام چې دا به ورته اکثر حق حیران به ورته پاتې شو دا هلک څنګه ناشنا خبرې کوي او دا خو ډېر هوښیار او عجیبه هلک دی او دغه ماشوم ته چې ده تعلیم شروع کړو نو هغه ته پته ولګېده چې یاره ده چې ده ته کوم دا اولني کوم بنیادي څیزونه ښیم دا خو د له مخکې نه ورځي د ده نه یې تپوس وکړو نو ده ورته وایي چې دا خو ما ته زما پلار ښودلي دي دا پلانکي څیزونه دا قصې دا خو ټولې ما ته زما پلار ښودلي دي نو بیا هغه چې کوم ماشومان نور ماشومان په څلور پنځو کالو کې چې کوم سبق وایي هغې نه دی مخکې واړو نوی سبق یې وله شروع کولي چې کومه شاتنی وروستنی سبق چې خلکو هغه لا ټول ورته ده دغلته سبق ویلی کېده تقریبا چې دا سبکتګین د لسو یولسو کالو شو پوره سبق دی زده که خو پوره علم دله الله ورکړ چې په اخره کې دې امام یا دغې استاد ته لاس اوچت کړی چې یاره زه نور نشم زما سره نور علم یا زما چې کومه پوهه هغه ختم شوه دغه مور پلار یې راوغوښته او دې ته وایي چې تاسو داسې کار وکړئ چې دا ماشوم د ځان سره کوي او لاړ شئ بخارا ته لاړ شئ هلته به تاسو زه د یو استاد یا د امام پته درکړم او خط به دله درکړم د هغه خواله به لاړ شئ او دغه الحکم ته یې وایي چې دا هلته به تا یو ډېر ښه کاروبار هم په لاس راشي ډېر ښه نوکري به درته هم میلاو شي زما د خط په ذریعه او دا ماشوم به د هغه سړي سره په شاګردۍ کې ورکړي نو ده ته به هلته ډېر ښه علم او ډېر تربیت به ورته میلاو شي بل دې مور ته ورته وایي چې دی یوازې علم نه چې په ده کې ډېر عسکري جوهر هم پکې دي مثال کې دی یو غټ سپای جوړېدی شي نو هلته به د ده نور هم تربیت وشي نور به هم د سپایتوب دغه به هم وشي نو هلته به د ده ډېر یو ښایسته او نر ځوان به ترې وښیږي نو دا به انشاءالله زموږ نننۍ اولنۍ قسط په دې قسط کې لږ خبرې را سره نورې هم پاتې وي خو مسله دا وشي چې اوس را سره چارج ډېر زیات انتهایي کم دی موبایل زما نور ریکارډینګ نه کوي او ټایم هم ناوخته دی نو انشاءالله به سره رواني قسط کې به ګورو چې دوی بخارا ته ځي او که نه بخارا ته پتلو کې د الحکم او د دې سبکتګین د مور سره یو حادثه به راځي چې د هغې نه بعد څه کېږي سبکتګین نه وروسته څه جوړېږي څه نه جوړېږي یو غلام ته جوړېږي او که یو سپی ته جوړېږي که یو حاکم ته جوړېږي نو دا انشاءالله لپاره روان قسط کې به ګورو او انشاءالله د روان قسط پورې د ما سره اوسېږئ ښاد او آباد اوسئ د الله په امان